إنك أنت الوهاب يقينا توركون كي بغير دوفتونا وهاب نمون جرى غالبا خلق سوي ويدا وهابي دي فأصل كي دو وهابي مكتب الدين ويدا الشيخ محمد بن عبد الوهاب فالعرض الله سبحانه وتعالى بغمان رحمك يوم مجاهد موحد إنسان تيرشيو أو بدين ملك جتاسو دا الشركيات والخرافات دانيني من ذا الله فضل له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أغد جهاد دا وكوشيشوني وقال أتي سوك توحيد بياني زين دا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما الله سبحانه وتعالى إن شاء الله دير أجر وركي زين يسوكم توحيد بياني نسبة يغتكي توا قبرون لمزع وهابي دي خا تعويز مزع وهابي دي سجدي مرة وقبر وهابي دي خا طواف مکو قبر وهابي دي یعنی چې توحید باس کې ستاسو نسبت باغته کی نو دیو چې دي خلکو نسبت باغوته وکړو دي موحدین حالکه منګه محمدیان یو دا توحید منګه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نه زده کړي دا توحید منګه د الله نه او د الله د پیغمبر سره سم زده کړي خو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا توحید را ژوند کړي په دې وخت کې چې توحید په خلکو کې ختم شي نزدیک به په اخرین علماء کې هغه مشهور دي هغه مجدد خو توحید خو په قران او حدیث کې مخکې موجود الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خبره وکړه قران او حدیث نه وکړه منګه ومنله دې مطلب دی چې موږ د شیخ په خبره به روانو دا هم اصل کې په حقیقت کې چا خبره به لاړو الله او الله رسول په خبره بس نو به ویل چې دوی میګدو کې دی ولدا سړي ته نسبت کوي وی راغلی مسلم محمد به کوي د محمدي دی وزن محمدیان اسم وي مخوي محمدیان لکه مونږ دي چې وجه دا محمدیان دي چې شیخ محمد بن عبد الوهاب بسروان دا خو بدا وهابیان خو خوشالش چې مونږ محمدیان دي راته محمدیان وي نو دی به محمدي هغه محمدیان دي محمد صلی الله علیه وسلم زموږ نسبت هغه ته نبی سي کو ویرش وهاب ته نسبت هغه نسبتهم غلط کړي دا هغه لیکلو به هغه په لیکبلون کې عبد الوهاب بنده د وهاب نو وهاب د چا نوم دی د الله نوم په دې په ټول کول نه پکار نو وهابي د فرقه نه ده او نسو د اشتي ځلته وهابي وي خو خلکو په هم میدان می خو ده سبحان الله او به درجی دي ګوره درجی دي ګوره وایم درجی دي شي دا بریلیان چې دي بریلیان دي تبلیغیان ته وهابیان وایي ولې چې تبلیغیان د بریلیان نه په توحید کې سنه سخري ځدي چې ټول خدي ګوره او دا خپ صفه دغه سره کې څوک نه خپکیږي خوشاليږي په توحید کې د سنه سخري دغه چې خپلم دا غریبانو توحیدون ګډوډ دي نزګه وایي ته وهابیان وایي په جمعتون کې نه پرې وایي او ټکې بیا تبلیغیان په دې کې به چې کم د غیر حیاتیان چې د دوی له گزاره کوي حیاتیان به پاکستان یا چار د هر څه بګشتي نو بیا هغه ته وهابیان وایي تبلیغیان بیا هغه ته وهابیان وایي هغه بیا پنځپیران ته وهابیان وایي ځکه چې پنځپیران مماتیان هغه د شرک بعض اقسام نه مانی د شرک ټول شرک نه رد کوي بعض اقسام د شرک دي چې رد کوي لکه قبرونه طواف کول تعویذونه جوړول دا قسمه دي خبرونه هغه ډیر سخت انکار کوي او رد پم کوي او دې خلاف هغه کوشش هم کوي نو دا د چا په سر کې وهابیان دي دا د حیاتیان په سر کې وهابیان او به ټول نه غټ وهابیان چې ټول د وهابیان هغه به له دې شته وي نو پنځپیرانو موږ ته وهابیان وایي پنځپیران حیاتیان مماتیان تبلیغیان بریلیان او دا نور قادیانیان او قادریان پکې مشتي او چشتیان او نقشبندیان او چې څومره دي د ټولو اتفاق دی چې موږ سيو موږ وهابیان نو چې څومره دا بل دا یو کې توحید دی دا کمزور هغه ته وهابي وي دین دا مسله و چې توحید مضبوط الحمدلله چې هغه د اهل حدیث سلفیانو اهل سنت والجماعت هغه سره اگر کبه به نو خلک ډاکیه چې صرف دې کار نه کی چې زه د توحید منم نه باغی عمل کول غواړي د دې وهابي مسلمي معمولی تفسیر